السلام علیکم. زما نوم جلیل افریدي دی او تاسو پښتو ډاټ ټي وي اورئ. نن زموږ پیله خبر چې ستاسو سره موږ شیر کوو هغه د چاینا حوالې سره دی چې په چاینا وایي چې موږ به د را روان کال پیله میاشت چې ده په جنوري کې به موږ د کرونا وایرس دوایي چې ده هغه به په خلکو باندې ټرای کول سټارټ کړو. نو هغې امید لري چې د هغې سره به په کرونا چې کوم هلته مریضان دي هغې باندې به ډېر ښه فرق پروزي او چاینا نه د پاکستان هم دا تمه ده چې پاکستان ته به هم دا کومه دوایي چې هغې جوړوي هغه به پاکستان ته راورسي. د ورلډ هیلث ارګنایزیشن هم د غریبانان ملکونو دا ګیله ده چې دا دوایي به موږ ته کله رارسي. بل طرف په برازیل کې چې کوم دی په یو ورځ کې چې دی تقریبا 1000 کسان چې دي د کرونا مریضان جوړ شوي دي او ټوټل چې دي هلته 20,000 کسانو کرونا وایرس شوی و. نو هلته هم په کرونا په وجه باندې ډېر بد حال و. بل خبر چې مونږ کوم ستاسو شیر کوو هغه د ایران حوالې سره دی چې ایران دا وایي چې مونږ نیوکلیر پروګرام بیا سټارټ کوو. هغې د ځمکې نه لاندې چې کوم نیوکلیر د هغې ځای دی هلته هغې کار شروع کړی دی او په دې کې دا هم اوس کتل دي چې اوس بایدن چې کوم د امریکې نوی صدر را روان دی هغه به د ایران سره څنګه تعلقات جوړوي. خو چې ټرمپ خو د ایران سره تعلقات ډېر خراب کړي دي او د هغې نه مخکې چې کوم اوباما او هغې ورسره ډېر ښه تعلقات و ورسره د امن معاهده هم شوې ده. نو اوس کتل دا دي چې را روان وخت کې به څه کېږي. بل خبر مونږ ستاسو دا شیر کوو چې د امریکې پینټاګان چې دی هغې د را روان صدر چې دی جو بایدن د هغې چې کوم افسران به د پینټاګان سره په رابطه کې وو چې څوک د یو حکومت نه بل حکومت ته چې کوم هغه پروسس وي نو هغه چې کوم اوس سیکرټري ډیفنس دی هغه پینټاګان یې ایثار کړو چې تاسو د بایدن سره تعاون مه کوئ. او دا هم ډېره عجیبه خبره ده. پیله ځل په امریکا کې دا وشول. خو چې کله نوی پریزیډنټ راځي نو چې کوم زوړ پریزیډنټ وي هغه نوي پریزیډنټ ته شی نه ورحواله کوي پې پوهېږي چې څه کیسې دي. خو په دې صورتحال کې که هغه چې کوم دی پریزیډنټ ټرمپ دا تعاون ورسره بیخي نه کوي. بل طرف چې کوم موږ خبر درکوه د انډیا حوالې سره دی چې انډیا چې کوم دی د یونایټډ نیشن ګاډي چې دي په هغې باندې ډزې کړي دي. نو دا ډېر سخت غلط کار هغې کړی دی او په دې باندې پاکستان هم ډېر احتجاج کړی دی او را روان وخت کې به اقوام متحده چې دغه مسله به ورسره اوچتوي چې څنګه چل دی. او زموږ اخرینی خبر ستاسو سره چې کوم مونږ شیر کول غواړو هغه د طالبانو ډیلیګیشن باره کې دی چې کوم راغلی و پاکستان ته او د عمران خان سره ملاقات وکړلو او عمران خان ورته دا ګارنټي ورکړې ده چې مونږ به هر قسم څه تعاون زموږ نه کېږي نو هغه به مونږ در څه کوو. او بلې دا ویلي دي چې دا ډېره ښه موقع ده په افغانستان کې د امن راوستلو. او د طالبانو ډیلیګیشن چې و هغه د ملا عبدالغني برادر په سربراهۍ کې یو مشر و او دواړو پاکستان طالبانو ته دا هغه ورکړې ده چې زموږ نه چې څه کېږي یا به مونږ ستاسو سره د خپله اړخه کوو څه قسمه تعاون چې یا به در سره مونږ کوو. ډېره مهرباني تاسو زموږ خبرونه واورېدل. انشاءالله بیا به تاسو سره ژر ملاویږو. تاسو مونږ ته ایمیل راستوئ. زموږ پته ده info@pakhto.tv. ډېره مننه. السلام علیکم.